د ایران تازه اعلان وایي طالبان درواغ وایي کمال خان او کجکي بندونه له اوبو ډک دي. بلخوا خلیلزاد د طالبانو له دریځه ملاتړ کړی. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د هلمند سیند اوبو پر سر نادریو لړ کې د ایران دولتي خبري اژانس هرنا د ایران د فضایي چارو ادارې په حواله ریپورټ ورکړی چې د سپوږمکیو لخوا اخیستل شوي انځورونه ښایي چې د طالبانو حکومت د وینا برخلاف کجکي او کمال خان بندونو کې کافي اوبه شته. هرنا د انځورونه خپاره کړي او ادعا کوي چې کجکي بند کاسه شاوخوا 80 سلنه ډکه ده. هرنا زیاتوي چې د سپوږمکۍ انځورونه او دقیقه ارزونه ښایي چې له کجکي تر کمال خان بنده د لارې په اوږدو کې کرنیزې ځمکې تر ډیره د کجکي له بنده په خوشو شویو اوبو خړوبیږي. د هرنا په ریپورټ کې د کمال خان بند په اړه ویل شوي چې د دغه بند کاسه کې له کجکي راغلي اوبه زیرمه شوي او دا اوبه دومره دي چې د بند کاسه کې د زیرمه کېدو ترڅنګ د لارې اوږدو کې هم ځمکه خړوبه کړې. د هرنا ریپورټ کې ادعا شوې چې خیام سپوږمکۍ پر مټ اخیستل شوي دا انځورونه د کمال خان بند کاسه کې د اوبو د شتوالي ترڅنګ ښایي چې کله کله ناکله د دې بند دروازې د ایران پر لوري خلاصې شوې، خو څو کیلومتره وړاندې 2 کلونو کې اوبو بیرته راوګرځول شوې او شاوخوا ځمکه پرې خړوبې شوې او ایران ته هیڅ اوبه نه دي رسېدلې. د هرنا په ریپورټ کې دغه راز ویل شوي چې د کمال خان بند اضافي اوبه د بند سویل لور ته خوره ځمکې ته اړول شوي او ضایع شوي دي. بلخوا خلیلزاد د ایران پر ضد د طالبانو د دریځ ستاینه کړې. د افغانستان لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد وایي د طالبانو حکومت او ایران باید د هلمند سیند له اوبو د ایران د اوبخور پر سر د لانجې لپاره یو سیاسي حل لاره ومومي. خلیلزاد نن سهار په خپل ټویټر ولیکل که د خبرو نتیجه ورنه کړه نو درېمګړي لوري ته د منځګړیتوب اجازه ورکړئ او که بیا هم حل نشوه نو دا مسله د نړیوال قضاوت ته وړاندې شي. خو د ده په وینا له دې تګلارو څخه له یوې هم تر اوسه کار نه دی اخیستل شوی. خلیلزاد زیاتوي د طالبانو متحدانه او قاطع دریځ د ستایلو دی. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.